تازه خبر پر کابل هوایي ډګر د یو سخت برید ګواښ. امریکا او متحدان وايي خلک دې د کابل له هوایي ډګر څخه لرې شي. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکړل شوي دي چې په زرګونو افغانان دې هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو وغوښتل چې د یوه تروریستي برید د ګواښ له امله دې د کابل له هوایي ډګر څخه لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه پورې چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سې شنبې د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د اګست تر 11 نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. شاوخوا 6,000 امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي او له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چاره کې مرسته کوي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. دا برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته د سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول برطانیه هم له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووځي او خوندي ځای ته ولېږدول شي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانې په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابله بهرانیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې پر ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستان څخه په وتلو بوخت دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.